سلامونه ولیکي هلي یو ځل بیا په آنلاین لرنینګ یوټیوب چینل کې زه عباد الله نورثاني تاسو ټولو ته ښه راغلاست ویم. په دې هیله چې تاسو ټول جوړ او په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ. د تل په څیر نن یو ځل بیا د انګلیسي اړوند د شپږ ویشتو تورو په لړۍ کې په ډي توري کې غږ. د هیله چې تاسو تیرې ویډیوګانې به مو کتلې اوسئ. په کومو ویډیوګانو کې چې موږ د ا توري نه نیولې تر س توري پورې خبرې هم کړې وي. په نننۍ ویډیو کې زه د ډي توري په اوازونو او همدارنګه د ډي توري په ساکنواله قوانین باندې غږیږم. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د ډي توري اواز تر هر څه مخکې د ډي توري په انګلیسي کې د ډ اواز ورکوي. د ډي توري انګلیسي کې د ډ اواز ورکوي. خو کله چې تاسو په پښتو کې د دال توري لیکئ نو د دال توري لیکلو لپاره هم موږ په انګلیسي کې د ډ توري استفاده کوو. لکه مثال په ډول سره موږ سره یو لغت دی ډاکټر 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 نو لہذا دلته د ډي توري اواز ډ ورکوي. که غواړئ چې په پښتو کې د دال غږ تاسو په انګلیسي کې ورکئ نو موږ بیا هم د ډ اواز راخلو لکه داود لکه داود داسې نور. راځو د ډي توري په ساکنواله باندې. د یادولو وړ دی چې ډي توري دوه قوانین لري. یو دا ده چې د ساکنواله قانون لري او بل یې د ساکنواله یو استثنایی حالت لري. ډي توري کله ساکن کیږي؟ هر کله چې د ډي توري د جی او یا هم د جې توري څخه مخکې واقع شي. یعنی په دې معنی چې کله په یو لغت کې د ډي توري او د ډي څخه وروسته د جی یا هم د جې توري راغلی اوسي نو په دې صورت کې موږ د ډي توري اواز له منځه وړو او یا هم ډي توري خپل غږ نه افاده کوي. د مثال په ډول سره لاندې لغتونه موږ یو څو لیکلي دي. که وګورو دلته د ډي او د جې توري دلته د ډي او د جی توري سره یو ځای راغلي دي نو لہذا د جی څخه مخکې د ډي توري شتون لري نو دا ډي به موږ نه تلفظوو. د دې لغت تلفظ پلیډج نه دی بلکې دا پلیج ویل کیږي کوم چې د وعدې یا هم عهد په معنا دی. یا هم یو بل لغت کې هم موږ سره د جی څخه مخکې د ډي توري راغلی دی نو لہذا د ډي توري خپل غږ نه افاده کوي یا هم ډي توري خپل غږ له منځه ورکوي. دا لغت موږ جډج نه ویو. جډج غلط دی بلکې جج ویل کیږي. نو دلته د ډي توري اواز خپل له منځه وړي. دویم حالت دا دی هر کله چې د ډي توري د جې توري څخه مخکې استعمال شوی اوسي نو په دې صورت کې هم د ډي توري اواز خپل له منځه وړي. د مثال په ډول سره دلته د جې نه مخکې موږ سره ډي توري شتون لري نو لہذا ډي به خپل غږ نه افاده کوي لکه اجسټ غلط دی. اجسټ کوم چې په معنا د ترتیبولو یا هم تنظیمولو دی. یا یو بل مثال دی کوم چې ډېر عام لغت دی اډجکټیف نه ویل کیږي بلکې اجکټیف. نو دلته د ډي توري خپل غږ له منځه وړی دی. د ډي توري خپل غږ په دې اساس له منځه وړی دی چې د جې توري څخه مخکې راغلی دی. لاندې راځو یو څه نور حالتونو باندې هم غږیږو. په لاندې لغتونو کې کوم چې ډېر زیات عام لغتونه دي د ډي توري نه د قوانینو په اساس بلکې استثناءً خپل غږ له منځه وړي چې له دغه ډېرو زیاتو کمن لغتونو څخه یو څلور یې موږ دلته هم یادونه کړي. لومړی لغت دی موږ سره وینزډے. په وینزډے کې د ډي توري نه افاده کیږي. ویډنزډے نه ویل کیږي وینزډے نو لہذا دلته ډي توري لیکل کیږي خو غږ خپل نه ورکوي او داسې کوم ځانګړی قانون نشته چې موږ یې واخلو. یا د مثال په ډول سره سانډویچ کې سانډویچ نه ویل کیږي سانډویچ نو دلته د ډي توري خپل غږ له منځه وړي پرته د کوم ځانګړی قانون څخه. یا د یو بل لغت په حیث موږ اخیستی شو هینډکرچیف نه ویل کیږي. دلته د ډي توري خپل غږ تر ډیره بریده له منځه وړی دی هینډکرچیف. یا یو بل لغت چې موږ سره دی هغه هینډسم دی.
په هینډسم کې د دې توري خپل غږ له منځه وړی دی هینډسم نه ویل کېږي بلکې هینډسم د نورو لغتونو کې د دې توري پرته د کوم ځانګړي قانون څخه غږ نه افاده کوي دا زموږ د نن ورځې د دې توري اړوند یو لنډ شانده ویډیو تر راتلونکي ویډیو پورې له موږ سره اوسئ